ایرانی چارواکي وایي یو افغان کډوال په شخصي شخړه کې لاس تنه وژلی دی. په ایران کې چارواکي وایي یو افغان کډوال د شخصي اختلافاتو له کبله د ایران د کرمان ولایت د رفسنجان په سیمه کې لاس تنه د چړو په ګزارونو وژلی دی. د رفسنجان د پولیسو د څانګې مشر حسن رضایی ایرانا خبري اژانس ته ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ یو پردي تبع چې د افغانستان د شخصي اختلافاتو په نتیجه کې لاس تنه وژلي او له سیمې څخه د وتلو په مهال د پولیسو له لوري نیول شوی دی. نوموړي ویل چې دا پیکه په یوه باغ کې شوې ده او په وژل شویو کسانو 6 افغانان او 4 ایرانیان شامل دي. د غیراني چارواکي د خبره هم وکړه چې د بریدګر روحي او رواني حالت ښه نه دی. وایي بریدګر چې کله پوه شو پولیس یې نیسي د ځان وژلو هڅه وکړه خو ټپونه یې دومره ژور نه دی چې د مرګ سبب شي. د کرمان د ولي د سیاسي امنیتي او اجتماعي چارو مرستیال رحمان جلالی ویلي دي چې دا پیښه کوم امنیتي اړخ نه لري او د شخصي اختلافاتو له کبله رامنځته شوې ده. نوموړي ویل چې ځینې وژل شوي کسان د بریدګر خپلوان هم دي. نوموړي ویل د قاتل ورور ادعا کوي چې بریدګر رواني او روحي ستونزې لري او په نشو روږدی دی او په افغانستان کې هم د ورانکارو په ډله کې و او د خپلې کورنۍ غړي هم په مرګ وښلي وه. د غیراني مقام ټینګار وکړ چې باید هغه افغان کډوال په دنده ونه ګمارل شي چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. نوموړي ویل چې په ایران کې د بهرنیو وګړو د نوملیکنې بهیر چټک روان دی. څه موده مخکې د ایران د کورنیو چارو وزارت ګواښ وکړ او ویل هغه کسان چې په دې بهیر کې نوملیکنه نه کوي په ایران کې اوسېدل غیر قانوني دي چې ورسره به قانوني چلند کیږي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې په ایران کې 3.4 میلیونه افغان کډوال اوسېدل چې نږدې 2 میلیونه یې غیر قانوني کډوال دي. داسې اټکل کېږي چې د طالبانو له راتګ وروسته ایران ته د افغانانو ورتګ نور هم زیات شوی دی. په همدې حال کې ایراني چارواکي هره ورځ لسګونه افغانان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته شړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.